تاسو په کلني ډول د ماشومانو د وچ شیدو څومره مصارف لرئ؟ ولې میندې نسي کولی چې په خپلو شیدو ماشومان تغذیه او رالوی کړي؟ څه باندې 40 کاله وړاندې یوې مور کولی سوی چې ان تر 4 ماشومانو پورې د خپلو شیدو څخه تغذیه او رالوی کړي. اوس داسې څه د دې لامل سوي دي چې مور ان خپل ماشوم هم د خپلو شیدو څخه نسي مړولی؟ آیا دا یو طبیعي پدیده ده او که د یو شیطاني پلان منفي اثرات دي؟ دا هر څه د نسلې په نامه د یوې غربي او شیطاني کمپنۍ اثرات دي. دا کمپنۍ تر 2000 زیاتې فرعي کمپنۍ لري چې چاکلیټ، ناشته، قهوه، د ماشومانو خواړه، اوبه، آیسکریم او نور خورا ډیر داسې خوراکي او د څښاک توکي تولیدوي. دا به ډیره مشکله وي چې سودا کوي او د یادې کمپنۍ یو شی ونه پلوري. دا هغه کمپنۍ ده چې د یوې خوا د افریقا په څیر غریبو هیوادونو ته د مؤسسو په نامه خپل تولیدات یوړل او عام یې کړل، او د بلې خوا یې دا خبر هم کول چې پاکو اوبو ته لاسرسی د هر چا حق نه دی. دوی د برازیل، افریقا او ان د پاکستان د څښاک اوبه د پیسو ګټلو دپاره غلا او په خپل واک کې واخیستلې. دوی د ماشومانو څخه د مریانو په څیر په درنو او سختو کارونو کې کار اخلي. دوی د خپلې ګټې دپاره د ماشومانو په وژلو هم لاس پورې کړ. غریب خلک یې د مؤسسو په نامه خطا ایستل او بې شمېره دا ډول غیر اخلاقي او انساني کړنې یې د پیسو ګټلو دپاره ترسره کړې. آیا دا کمپنۍ رښتیا هم دونه بې رحمه ده؟ او څنګه دا کمپنۍ د دومره بې رحمۍ سره پر مخ تللې؟ په دې هر څه د پوهېدلو دپاره ما ابراهیم وفا سره د انځوریزې تر پایه ملګرتیا وکړئ. لومړی باید هغه څوک وپېژنو چې دا کمپنۍ یې راپیل کړې. په 1814 کال کې په فرانکفرټ کې یو ماشوم وزیږید، هنري نیسلې. د 14 اولادونو 11 ماشوم و. دی په داسې کورنۍ کې زیږېدلی و چې پلار او نیکه یې د هندارو پرې کولو او لګولو کار کاوه. خو دی چې غټېدی نو د کیمیا سره یې شوق ډېرېدی، نو یې وغوښتل چې د پلار او نیکه د کار څخه لاس پر سر سي او یو طبیب سي. په دې سره یې د پلار سره یو څه اړیکې ترنګلې سوې، خو دی پر خپله خبره ټینګ پاته سو. په 15 کلنۍ کې یې د یوه طبیب په څیر په جرمني کې په خپل ښار کې کار پیل کړ او وروسته یې بیا سویزرلینډ ته مخه کړه. هلته یې د بې شمېره دواګانو او درملو د جوړولو تجربې ترسره کړې او همدغه په سویزرلینډ کې یې د نسلې کمپنۍ هم فعاله کړل چې اوس په نړۍ کې یوه ډېره ستره کمپنۍ هم ده. د نسلې مرکزي دفتر او قومندانۍ اوس هم په سویزرلینډ کې ده. د دې کمپنۍ څخه وړاندې د ډېر تجارتي کاروبارونه لکه د شرابو کار، د سرکې او د کیمیاوي سرې کارونه وازمایل خو ناکام بسو. بالاخره یې تر 50 کلنۍ مخکې دا غټه بریا په برخه سول. دته دا فکر هغه وخت پیدا سو چې د په یوه اخبار کې ولوستل چې د ماشومانو مړینه د میندو د شیدو د نشتون له امله زیاته سوې، او یا هم د مور شیدې د حفظ الصحې د نه مراعات او یا په بل کوم دلیل ورباندې بدې لګېدلي. دی په دې پوه سو چې دا لویه ستونزه یو لوی فرصت هم دی. د یوې مصنوعي لارې د ماشومانو مړولو ته زیاته اړتیا وه چې په دې توګه د زیاتو ماشومانو ژوند ژغورل کېدلی سو. په دې سره د تیور کولو په برخه کې مطالعه پیل کړل او په خپل لابراتوار کې یې پر مختلفو توکو تجربې وکړې. د ماشومانو ژغورل یوازې هغه څه نه و چې هنري یې د بدیل پیدا کولو ته اړ ایستلی و. د ده مېرمنې خپله هم خورا ډېرې روغتیایي ستونزې لرلې او نه یې سو کولی چې ماشوم ولري. په همدې خاطر د دې مېرمنې مورني او ښځینه طبیعت دا د نورو د ماشومانو په اړه ډېر اندېښمنول او هنري یې ډېر دې ته تشویقاوه چې یوه بدیله لاره پیدا کړي. هغه و چې په 1880 کې هنري په دې کار کې بریالی سو. د غوا د شیدو، اوړو او برې څخه داسې یو څه جوړ کړل چې د مور د شیدو پر ځای کارېدلی سوی. د بیا د نسلې په نامه یوه کمپنۍ جوړه کړل چې دا فرموله پکښې وپلوري. که تاسو دې قصې ته فکر وکړئ نو داسې ښکاري چې یوه زړه سوانده کس د ماشومانو د مړینې غوندې یوې لویې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړل. خو له بده مرغه دا قصه داسې په زړه پورې پاته نه سول او په راتلونکي کې بیرته د همدې ماشومانو دپاره په یوه ستره غمیزه واوښتل. همدا د ماشومانو د ژغورلو په نیت جوړ سوي څه د ماشومانو د تباهۍ لامل. په لومړیو کې د هنري دا فرموله ډېره کامیابه وه او ډېره غوښتنه یې کېدل. دی اړ سو چې د دې دپاره یوه لویه کارخانه جوړه کړي. دی ډېر پر مخ روان و او ډېرې پیسې هم ګټلې. د ده د دې کامیابه فورمولې په برکت د سویزرلینډ د یوې بلې کمپنۍ سره چې چاکلیټ یې جوړول یو ځای سو او په 1855 کې یې د شیدو چاکلیټ هم جوړ کړل. د یو څو کلونو په تېرېدو سره هنري د یو کوچني او نومورکي طبیب څخه د هیواد په کچه په یو مشهور او شتمن شخص بدل سو. نسلې هره میاشت ډېر پرمختګ کاوه.
هنري نور د خپل ژوند اخري شیبو ته رسیدلی و او نور یې نو اړتیا وه چې د خپلې کورنۍ سره یو څه وخت تیر کړي او څه چې یې ګټلې وې د لمسیانو یې هم باس وې. دلته و چې پریکړه یې وکړه چې تقاعد واخلي او دا کمپنۍ وپلوري. دلته نو نور د قصې مخ پر بله اوړي او د کمپنۍ نوي مالکان پریکړه کوي چې دا کمپنۍ باید نړیواله سي. په 1905 کال کې دوی د یوې سیالې کمپنۍ سره چې انګلو سویس بلل کېدل او هم یې دا ډول توکي خرڅول یو ځای سول او دوی دواړو ته یې د نسلې ډاله ویل. د سیالي پر ځای دوی اتفاق وکړ او په ګډه یې مارکیټ په خپل واک کې واخیست. په 1900 کې نسلې ډول ډول چاکلیټونه او خوراکي توکي تولیدول او په 1938 کې یې لومړنۍ ډېر خرڅېدونکې قهوه جوړه کړل. لکه څنګه چې په هر څه کې وخت ډېر مهم وي نو د دوی سره هم وخت ډېره مرسته وکړل. د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې دې قهوې سرتیري ویش ساتل نو په همدې خاطر یې دا قهوه د هر امریکایي عسکر په خوراک کې ورکول. نسلې دا ډول ډېرې نورې کمپنۍ هم جوړې کړې او د کلونو په تېرېدلو د دوی د محصولاتو لیست زیاتېدی او ډېرېدی او همدا ډول یې ورسره ځواک او شتمني هم زیاتېدل. خو له بده مرغه دا د دوی دپاره بس نه وه او دوی د نور ځواک او شتمنۍ د لاسته راوړلو دپاره یو شیطاني پلان هم په کار واچولو. هغه پلان چې په میلیونونو ډالر یې ګټل او په میلیونونو انسانان یې د مرګ کندې ته ورټېل وهل. هنري چې کله د مور د شیدو بدیل جوړولو نو نیت یې دا نه و چې د مور د شیدو پر ځای دې د مصنوعي شیدې وکارول سي. دا ځکه چې هیڅ داسې مصنوعي فرموله نسي جوړېدلی چې د مور د شیدو بدیل دې وګرځي او دا خبره د صحت نړیوال سازمان هم په ټینګار سره کوي. دا شیدې یوازې د هغه چا لپاره د مور د شیدو یو بدیل و چې اړتیا یې ورته لرله. خو په 1970 کې چې تقریبا د دې شیدو تر لومړي جوړېدلو 100 کاله وروسته و د دې شیدو پلور پر کمېدو سو او د نسلې کمپنۍ د پیسو شوق زیاتېدی. دوی دا فکر وکړ چې دا شیدې ولې پر ټولو میندو نه خرڅوو، دا باید د مور د شیدو پر ځای وکارول سي. د نورو توکو په پرتله د نسلې کمپنۍ د شیدو تولید یو څه ډېرې پیسې ګټلې. اوس نو که چیرې ټولې میندې د خپلو شیدو پر ځای وچ شیدې ماشومانو ته ورکړي نو فکر وکړه چې دوی به څومره پیسې وګټي. نو د همدې هدف د ترلاسه کولو دپاره نسلې یو کمپاین په کار واچاوه تر څو د مور شیدې تر وچ شیدو کمزوري وښیي. نو یې په ډېر زور او شور سره د وچ شیدو داسې اعلانونه پیل کړل چې که چیرې تاسو خپلو ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای نسلې شیدې ورکړي نو دا ماشومانو ته ډېره ګټه رسوي او دا شیدې د ماشومانو یو اهم ضرورت دی. خو په حقیقت کې شواهد برعکس وه. ماشومان وچ شیدو ته هیڅ اړتیا نه لري. وچ شیدې د مور تر شیدو په ځلونو کم غذایي مواد لري او نسي کولای چې ماشوم روغ وساتي. په دې ډول هڅو دې کمپنۍ غوښتل چې ماشومان د خوارځواکۍ په یو لوی خطر کې واچوي. د عوامو د باور د ترلاسه کولو دپاره دوی ان روغتونونو او ډاکټرانو ته په لکونو پیسې د دې دپاره ورکولې چې ووایي چې دا شیدې د ماشومانو دپاره د مور تر شیدو ښه دي. نسلې دا خدمتونه افریقا او اسیا ته هم وغځول. په اسیا او افریقا کې هغه زهرجن تکتیک په کار واچوي چې تر اوسه هم په همدې تکتیک د بېوزله آسیایي او افریقایي مظلومانو وینه زبېښل کیږي. دوی د تل په څېر د موسسې په نامه هغه ښځې وګمارلې چې بنجاریتوب به یې کاوه چې تر ډېره به په سیمه کې بلدي او د خلکو سره به یې پیژندل. هغوی یې د مسلکي روزنې په نامه د یو څو اونیو دپاره داسې وروزلې چې ګواکې تاسې نور نرسانې او ډاکټران یاست. بیا یې هغوی ته په داسې حالت کې دنده وسپارل چې سپینه چپنه به یې ور اغوستې وه او د موسسې په نامه به په کلو او کوڅو کې و نورو ښځو ته د عامه پوهاوي ورکولو په نامه ګرځېدلې او هغوی ته به یې یوازې همدا خبره کول چې تاسو باید خپلو ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای وچ شیدې ورکړئ. دغه ښځو ته وچ شیدې په کمیشن ورکول کېدلې. هر څومره چې به دوی شیدې ډېرې پلورلې هغومره یې ډېرې پیسې ورکولې. اوس نو هغه سوداګرو ښځو د ډېرو پیسو د پیدا کولو دپاره هر ډول نور دروغونه هم عامو میندو ته ویل او هم به یې شپه او ورځ د وچ شیدو خرڅولو هڅې کولې. دوی به ان روغتونونو ته او د زیږون واټونو ته په خپله سوداګرۍ پسې تللې. نسلې د موسسې دې کارکوونکو ته د مور دپاره یو ډول مفتې شیدې ورکړې وې چې د دغه شیدو تر خوړلو وروسته به د مور شیدې ورسره وچې سوې او نور به مجبوره وه چې د خپل ماشوم د مړولو دپاره د خپل کور په نیمایي لګښت وچ شیدې واخلي. په دې ډول نسلې خورا ډېره ګټه وکړل. په ښکاره خو عام خلک او ښځې د دغه موسسو څخه خوښې وې او فکر یې کاوه چې دا موسسې د دوی د
ګڼې دپاره کار کوي. دا مؤسسه ښځو ته د کار زمینه برابروي، پیسې راوړي، د ښځو او ماشومانو سره په غذایي او معلوماتي برخه کې مرسته کوي. هغه کسان چې د دې مؤسسو په نقصاناتو او وژونکو پایلو خبر وو او هڅه یې کول چې د دغه ډول کړنو مخه ونیسي، هغوی یې وروسته پاته، ناپوه او د ټولنې د پرمختګ دښمنان بلل. موسسې هیڅکله هم زموږ د ګټو دپاره کار نه کوي. د دغه ډول کارونو تر شا دوی ستر شیطاني اهداف لري، خو په ظاهر د دوی کړنې ډېرې بشردوستانه ښکاري، لکه ښځو ته د کار زمینه برابرول، ښځو ته د تعلیم زمینه برابرول، په کلیو کې د لاسو پریوللو صابون ویشل، هغوی ته د صحت په برخه کې روزنه ورکول، کلیوالو ته د تشنابونو د جوړولو لارښوونه کول، مکتبونه فعالول او داسې بې شمېره کړنې چې د یو عام انسان په سترګو د خواخوږۍ کارونه ښکاري. خو د دې مؤسسو تر شا داسې شیطاني پلانونه چلیږي چې زموږ په نسلونو کې یې اثرات خورا وژونکي او نه جبرانېدونکي وي. ښه مثال یې د نسلې کمپنۍ د وچو شیدو مرسته ده چې ناوړه او نه جبرانېدونکي اثرات یې د هیڅ چا څخه پټ نه دي. دا یوازینۍ مؤسسه نه وه چې دوی د بېوزله ماشومانو د خوارځواکه کولو په مټ د خپلې ګټې دپاره په کار واچول. د نورو مؤسسو کارنامې یې هم بیانول غواړم ترڅو تاسې د مؤسسو په اصلیت ښه خبر شئ. نسلې کمپنۍ دا مؤسسې د نړۍ زیاتو برخو ته وغځولې او ډېر زور یې د افغانستان او پاکستان په څېر پر وروسته پاتو هیوادونو و. دوی په زرګونه ښځې داسې وروزلې چې نوم به یې د نرسانو و، خو کار به یې د کمپنۍ او خپل جیب ډکول و او تر تبلیغاتو او توشه خبرو هاخوا یې هیڅ هم نه وزده. اوس نو که چیرې تاسو ته ډاکټر او یا نرسه دا خبره کوي چې ستاسې ماشوم دغه شیدو ته اړتیا لري، نو تاسو به ولې باور نه پکوئ؟ طبیعي خبره ده چې د دې کار پایلې خورا وژونکې وې. په دې سره په میلیونونو ماشومان مړه سول او په میلیونونو نور په لاعلاجه ناروغۍ اخته سول. ستره غمیزه یې په وروسته پاته هیوادونو کې رامنځته کړل چیرې چې پاکو اوبو ته لاسرسی کم و، ځکه چې دا شیدې باید د اوبو سره ګډې سوي وای. د نسلې مؤسسو ان په هغه ځایونو کې هم خلک د وچ شیدو کارولو ته هڅول چې پاکې اوبه پکښې نه موندل کېدې. کله چې به په خرابو اوبو کې ماشوم ته دا شیدې ورکول سوې، نو ماشوم به یې سخت مریض کړ. بله ستونزه دا وه چې د مؤسسو په برکت ماشومان نور یوازې په همدې وچ شیدو پایېدل، ځکه چې د مور شیدې یې د مرستې په شیدو وچې سوي وې او دې میندو دومره وس هم نه لرلو چې د خپل ماشوم دپاره په کافي اندازه شیدې رانیسي. نو بیا به یې د ماشوم د ارامولو دپاره په لږو شیدو کې ډېرې اوبه واچولې چې په دې سره به ماشوم مړېدلی نه سوای او هم به یې ډېر میکروبونه ناسته وداخل سول چې ورسره به ماشوم په خوارځواکۍ او ډول ډول ناروغیو اخته سو. پر دې قطیو به لارښوونې په انګریزي ژبه لیکل سوي وې، خو ځوانانو او پلرونو دومره سواد نه لره چې ویې لولي او ځان په دې پوه کړي چې د دې شیدو ډېرې نري کول ماشوم په خوارځواکۍ اخته کوي. بله دا چې دوی ته دا هم نه ویل کېدل چې دا خرابې اوبه باید جوش کړل سي ترڅو میکروبونه یې مړه سي. دا ځکه چې دا خلک دومره غریبان وه چې د سون توکو د پیدا کولو او یا رانیولو وس یې هم نه لاره. نو که دا ورته ویل سوي وای چې دا باید په جوش اوبو کې ورکړل سي، نو دوی بیا دغه شیدې نه رانیولې. نسلې په قصدي ډول ټول هغه معلومات پټ ساتل چې میندو یې د ترسره کولو توان نه لاره. وروسته په 1944 کال کې پر دې کمپنۍ د ماشومانو د وژونکي په نامه یوه دوسیه پرانیستل سوه او دا هرڅه بیا جرمني ژبې ته هم وژباړل سول چې د خلکو د سخت غبرګون سره مخ سوه. د صحت نړیوال سازمان نسلې دې ته مجبور کړل چې ومني چې د مور شیدې تر وچ شیدو ښه دي. په دې سره په پرمختللو هیوادونو کې د دوی محصول مخ پر کښته روان سو، خو دوی په وروسته پاته هیوادونو کې خپلو اعلاناتو او د خلکو تر ایستلو ته لا زور ورکړ، ځکه چې دلته د چا د پوښتنې څوک نه و او نه خلکو دا منلی سول چې موسسې دې د دوی په تاوان وي. ان په 2018 کال کې هم د ماشومان وژغورۍ لخوا یو راپور خپور سو او پکښې راغلي چې اوس هم د نسلې او نورو غټو کمپنیو د اعلاناتو په مټ د میلیونونو ماشومانو ژوند ګواښل کیږي. تر مؤسسو راوروسته اعلانونه هغه څه دي چې د ملتونو د تیریستلو او لوټلو دپاره کارول کیږي. د اعلاناتو په مرسته یو انسان دې ته آماده کیږي چې هغه څه ترسره کړي چې غوښتنه ورڅخه کیږي. په بیا بیا اوریدلو یا لیدلو سره انسان دا پریکړه نسي کولای چې سم څه دي او غلط څه دي. اعلان تل د کمزوري او ناکاره توکي په اړه کیږي، دا ځکه چې ښه او مناسب توکي کارونکو ته د تجربې له مخې معلومیږي او دې ته ضرورت نه لیدل کیږي چې کارونکو ته دې د هغه په اړه معلومات ورکړل سي او یا دې هم ستاینه وکړل سي. او بل دا چې بیکاره توکي که تاسو یو ځل وکاروئ، نو بیا
بیا به مجبور یاست چې د تل لپاره یې وکاروئ، ځکه چې په پرېښودلو سره یې پر تاسو منفي اغیز رابرسېره کیږي او تاسو د ګواښ سره مخ کوي. په اعلاناتو کې تاسو ته د یوه توکي په اړه وعده درکول کیږي چې دا به ستاسو اړتیا پوره کړي. تاسو پریکړه کوئ چې ګوندې دغه توکي به زما اړتیا پوره کړي، نو د کارولو پریکړه په داسې حال کې کوئ چې په پایله یې باوري نه یاست. تر کارولو وروسته که یې پایله ناسمه راووځي، تاسو دغه تاوان نسئ جبرانولی. د دې ډول تېرستنې ښکار به حتما تاسو او یا ستاسو د کورنۍ بل نارینه او یا هم په ځانګړي ډول ښځینه غړي ګرځېدلي وي. ښځینه مې ځکه ځانګړي کړل چې د افغانستان په بازارونو کې زیات د هغه ښځینه توکو اعلانونه کیږي چې نه ورته اړتیا وي او نه هم ګټه لري، او برعکس تاوان یې حتمي وي، لکه د مخ د سپینولو پوډر، کرېمونه، صابونونه، د غاښو کرېمونه او داسې په سلګونو بې ګټې او اضافه مصرفه توکي چې په اړه یې دا ډول اعلانونه کیږي چې په کارولو به یې ستاسې مخ ځلان او ښکلی سي. تاسو که راډیو ته د 15 دقیقو دپاره هم غوږ ونیسئ، نو حتما به دا ډول 2-3 اعلانونه واورئ. دا د داسې توکو اعلانونه وي چې نه یې جوړونکي معلوم وي، نه یې فورموله او نه یې د استعمال جواز وي، که وي هم یا جعلي او ناتایید سوي او نامعلومه وي چې معلومول یې څه ان لوستل یې هم زموږ تر وس لوړ وي. اکثره ښځې او ان نارینه دا توکي د دوی د اعلاناتو پر بنیاد رانیسي او پر نتایجو هیڅ غور نه کوي. دا کریمونه د استعمال په وخت کې ښه ښکاري، خو تر استعمال وروسته ستاسو پخوانی ښایست ورسره له منځه ځي او نور دې ته اړ کېږئ چې حتما د خپل عیب پټولو دپاره یو ډول نه یو ډول کریم وکاروئ. اوس نو که تاسو هغه شرکت ته ځئ او شکایت کوئ، نو هغوی درته وایي چې دا کریم تا خپل وړي دي او نتیجه دې په خپل سترګو ولیدل چې څومره ښه در سره ښکارېدل. دا چې ستا مخ د دغه کریم سره حساسیت لري، نو ته باید دغه کریم وکاروې چې په قیمت څو برابره لوړ او حساسیت نه لري. سپارښتنه: که تاسو خپل مخ ښایسته او ځلند غواړئ، نو اودس کول او مخ په یخو اوبو پریولل یوازینۍ ارزانه او بې تاوانه لاره ده. که تاسو د خپلو کورنیو او ملګرو سره احسان کول غواړئ، نو د اعلانونو د ناوړه پایلې څخه یې پر وخت خبر کړئ. نیسلې کمپنۍ د منرال اوبو 50 شرکتونه هم لري. دوی په پاکستان کې د څښاک د اوبو سرچینې چې عامو خلکو ورته لاسرسی لاره واخیستلې او اوبه یې په بوتلونو کې واچولې، وروسته یې همدا اوبه پر دوی خورا په لوړ قیمت پلورلې. دوی دومره اوبه ضایع کولې چې ان د ځمکې اوبه یې وچې کړې ترڅو خلک د دوی د اوبو رانیولو ته مجبوره سي. دوی به یو ټانکر اوبه په $10 پیرودلې او بیا به یې همدا اوبه فقط په بوتلونو کې واچولې او وروسته به یې په $50,000 پلورلې، او دا هم د اعلاناتو په مټ. دوی به د خپلو اوبو په اعلاناتو کې ویل چې دا د غرونو د چینو اوبه دي او د رانیولو په وخت کې د نیسلې کمپنۍ نښې ته پام وکړئ. د دوی د دغه ډول کړنو له امله خلک د ککړو اوبو څښلو ته اړ سول، او ان د دې شرکت مشر دا هم ویل چې پاکو اوبو ته لاسرسی د هر انسان حق نه دی. هغه انسانان چې د پیسو په ترلاسه کولو کې حریصان سي، نو بیا نه د ماشومانو او نه هم د لویانو ژوند ورته کوم ارزښت لري. انسانیت ته د دې شرکت لخوا ورپېښه سوي ټولې ناخوالې که زه بیانوم، نو دا انځوریزه به ډېره اوږده سي. هیله ده چې تاسو هغه څه ترلاسه کړي وي چې ما یې تر تاسو پورې رسول غوښتل. هیله ده د وچ شیدو د تاوانونو سره سره د موسسو او اعلانونو د ضررونو څخه ځان او نور هیوادوال خبر او وژغورئ، او دا کار یوازې د دې انځوریزې په نشرولو هم شونی دی. نننۍ انځوریزه تر همدې ځایه پورې وه. راتلونکې انځوریزه به انشاءالله د ټوپکو سوداګر تر عنوان لاندې وي چې پکښې د جګړې پر عصري بڼه بحث سوی دی. امریکا څنګه پر ټوله نړۍ وسلې پلوري، د وسلو کار او تجارت د چا په لاس کې دی، ولې په نړۍ کې ورځ تر بلې جګړې ډېرېږي، او داسې نور په تمه اوسئ. تر بیا مو زه ابراهیم وفا پر لوی خدای جل جلاله سپارم د برکتونو څخه ډک ژوند ولرئ.